بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نورآغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. زموږ لسم درس ته په خیر راغلاست. په لسم درس کښې بیا هم تاسو ته د انګریزي ژبې د زمانو اړوند څو مهمې او اساسي برخې لرو چې هغه عبارت د انګریزي ژبې د زمانو فارمولې دي. د هغوی پیژندنه او استعمال یې ډېر مهم دی، ځکه په ټولو 12 زمانو کښې موږ او تاسې د همدغو فارمولو څخه استفاده کوو او د فارمولو پر اساس بیا جملې جوړوو. نو هر کله چې دغه څلور جملې چې تاسې وینئ پر تختې باندې ما درته لیکلي دي، هر کله چې دغه فارمولو سره تاسې بلد سئ، نور په هرې زمانې کښې یوازې کومکي فعل تغیریږي او د اصلي فعل حالت تغیریږي. نور همدغه جوړښت دی، په همدغه ډول باندې ټولو زمانو کې استفاده کیږي او استعمالیږي. نو راځو د درس پر لور باندې. structure of formulas، د فارمولو ساختمانونه یا جوړښتونه، چې لومړی د پوزیټیو فارمولې یا مثبتي فارمولې څخه راپیلېږي. د مثبتو ټولو فارمولو ساختمان ټوله همدغه یو ډول دی، یعنې په هره زمانه کې چیرې تاسې مثبته جمله ووینئ، د ټولو ساختمان او جوړښت به په همدغه بڼه باندې وي، خو یوازې به توفیر دا وي چې کومکي فعل تغییر وکړي او د فعل حالتونه یې تغییر وکړي. اوس راځو دغه ساختمان دی. لومړی سبجیکټ یا فاعل د جملې ایښول کیږي، د هغه څخه وروسته ایچ وي هیلپینګ ورب یا کومکي فعل ایښول کیږي، د هغه څخه وروسته ورب یا فعل چې ورته کړ هم وایي دا ایښول کیږي، او د هغه څخه وروسته د جملې اخرنۍ برخه کې object یا مفعول د جملې ایښول کیږي. دا د مثبتې جملې ساختمان او جوړښت دی. اوس د دې ساختمان مطابق مو تاسو ته د حاضرې جاري زمانې فقط دغه پوزیټیو جمله راته لیکلې ده د دې اړونده، چې تر څو پورې تاسو وپوهیږئ چې استعمال یې په کومه بڼه باندې دی. اوس لومړی راځو he is speaking پښتو. دغه څو توري موږ او تاسې پرله پسې سره ایښي دي چې اوس د دغه تورو تنظیمول او سمول د فارمولې مطابق کوو. لومړی موږ او تاسې دلته هی لرو. هی د جملې سبجیکټ یا فاعل برخه سوله. هی مو په سبجیکټ یا فاعل کې راغی. اوس موږ او تاسې په فاعل یا سبجیکټ کې یا به ضمیرونه کاروو او یا به اسمونه یا نومونه کاروو، یا به ناونز وي یا به پرناونز وي. دلته مو یوازې هی یا پرناونز ضمیر استفاده کړی دی. از دا د حاضرې جاري زمانې کومکي یا مرستندوی فعل دی چې دا مو د هیلپینګ ورب څخه عبارت دی، د هیلپینګ ورب په حیث مو کار کړی دی. سپیکینګ د جملې مین ورب یا اصلي فعل دی چې دلته اصلي کار پر دې باندې کیږي، او د هغه څخه وروسته د جملې هدف هغه object دی چې هغه ته مو پښتو ایښې ده. اوس جمله داسې معنا کیږي he is speaking پښتو. دی فعلا په پښتو باندې خبرې کوي. دا د حاضرې جاري زمانې پوزیټیو فارمولا ده. د هغه څخه وروسته نیګیټیو فارمولا منفي فارمولا ده چې د هغې ساختمان په همدغه بڼه باندې دی. د هر څخه وړاندې سبجیکټ یا فاعل ایښول کیږي، د هغه څخه وروسته ایچ وي یا هیلپینګ ورب ایښول کیږي، د هغه څخه وروسته ناٹ اضافه کیږي. د کومکي یا مرستندوی فعل او اصلي فعل په منځ کښې ناٹ استفاده کیږي یا ناٹ استعمالیږي. د ناٹ څخه وروسته ورب فعل یا کړ چې موږ تاسو وایي اصلي فعل راځي، او د هغه څخه وروسته د جملې object دی چې د جملې د مفعول څخه هدف دی، او فول سټاپ په جمله کښې د پای ټکی دی چې هغه موږ تاسو د جملې په اخر کې ږدو. د دې اړوند یو جمله مو هم په حاضرې جاري زمانې کې راخیستې ده چې تر څو پورې تاسو ته په متفاوته بڼه باندې ښکاره نه سي. تاسو ته مو ټول یو قسم جملې راخیستې دي، صرف په معنا کښې او د جملې په هدف کې تغییر راځي. اوس لومړی هی د جملې فاعل یا سبجیکټ سو، وروسته از د جملې کومکي یا مرستندوی فعل سو، ناٹ خپله نیګیټیو فارم سو یا منفي بڼه د جملې سوله، او سپیکینګ خپله د پخوا په څیر باندې هم مین ورب دی، د هغه څخه وروسته پښتو دا object د جملې دی.
اوس دغسې جمله وایو he is not speaking پښتو دی فعلا په پښتو باندې خبرې نه کوي د جملې منفیوالی یا د جملې منفي حالت یې وښود چې ټوله ساختمان لومړی فایل ښول کیږي دغه څخه وروسته مرستندوی یا کومکي فعل چې د هرې زمانې وي هماغه یې ښول کیږي ناټ په نیګیټیو سنټنسز یا نیګیټیو فارمولا کې ډېر مهم او اړین دی دغه څخه وروسته ورب او ابجکټ یې ښول کیږي انټراګیټیو فارمولا ده د انټراګیټیو فارمولې توپیر د پوزیټیو او نیګیټیو څخه دا دی چې په هغوی کښې یوازې د جملې په سر کې سبجکټ یې ښول کېدی اوس د هغه پر ځای باندې د جملې کښې د زمانې مرستندوی یا کومکي فعل یې ښول کېږي چې هغه ته موږ تاسو په انګریزي کې هیلپینګ ورب وایي از د حاضري جاري زمانې کومکي یا مرستندوی فعل دی چې د جملې په سر کښې راغلی د هغه څخه وروسته مو هی استفاده کوي چې دا د جملې سبجکټ دی وروسته سپیکینګ د جملې مین ورب دی د هغه څخه وروسته پښتو هم د جملې ابجکټ استعمال سو اوس جمله داسې معنا کوو is he speaking پښتو آیا دی فعلا په پښتو باندې خبرې کوي دا یو سوالیه یا پوښتنیزه بڼه سوله په ټوله 12 زمانو کښې د پوښتنیزو جملو یا فارمولو جوړښت همدغه ډول کیږي اخرنۍ فارمولا هغه د انټراګیټیو نیګیټیو فارمولا دی چې دا منفي پوښتنیزه فارمولا ده یا منفي سوالیه فارمولا ده چې ټوله زمانو کښې همدغه دوې فارمولې دي چې تاسې وینئ او لومړی کومکي فعل یې ښول کیږي د هغه څخه وروسته فایل په لومړۍ فارموله کې فایل یې ښول کیږي بیا ناټ راځي د هغه څخه وروسته ورب یا مین اصلي فعل راځي د هغه څخه وروسته ابجکټ د جملې ښول کیږي توپیر یوازې دا دی چې په دوهمه فارموله کښې مخکې فایل راغلی و اوس یې پر ځای باندې ناټ استفاده سو او هلته ناټ راغلی و پر ځای باندې سبجکټ یا فایل اضافه سو صرف ناټ او سبجکټ یو د بل څخه مخکې کیږي او شاته کیږي یعنې د هغوی ځایونو ته تغییر ورکول کیږي یو مثال تاسو ته واضح کړی دی دا کومکي یا مرستندوی فعل سو شي دا د جملې فایل یا سبجکټ سو ناټ خپله نیګیټیو فارم سو سپیکینګ د جملې ورب سو او پښتو هم د جملې ابجکټ سو اوس دا همداسې معنا کوو is she not speaking پښتو آیا دا فعلا په پښتو خبرې نه کوي دا منفي پوښتنیزه فارموله ده یا د منفي پوښتنیزې جملې هدف یې څرګند کړئ ډېره مننه ژوندي اوسئ دا اوس زموږ لسم درس د راتلونکو درسونو دپاره مو مه هېروئ راسره یو ځای واوسېږئ ډېره مننه ژوندي اوسئ